د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو سلامونه مینه او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستور مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیک معلم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن د ستور مزل په خپرونه کې درته د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 25مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 25مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اوریدونکو، یوه هیله ورزو له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 24مه برخه کې اورېدلي و چې مخکې چې امیرزاده ظفر راغلی و، نو زریافتې میلمه پالنه د امیرزاده صلاح الدین د دوست په څېر کړې وه، ځکه زریافتې ته صلاح الدین ډېر ګران و، بلکل لکه د خپل ورور په څېر. هغې کوم ورور نه درلود، په دې خاطر یې صلاح الدین خپل ورور ګاڼه او په همدې خاطر یې د صلاح الدین د دوست میلمه پالنه کړې وه. ظفر یې نه یوازې په میلمستون کې کېنولی و، بلکې د هغه د میلمه پالنې په خاطر یې د میوو جوس او رنګارنګ میوې هم راوړې وې. خو امیرزاده ظفر یې د کتلو سره سم بېهوشه کړی و. د زریافتې سره یې د سترګو د جنګولو سره سم په هغې اشوک شوی و. په دې وختو کې امیرزاده ظفر ډېر اندېښمن و. پلار یې پرې زور کاوه چې د خپل واده لپاره د ایران په لور د تللو لپاره تیاری ونیسي، اما څرګنده نه وه چې امیرزاده ظفر ولې ایران ته د تللو دومره بېزاره و. د هغې ورېنداره ایرانۍ وه او د شکل او صورت نه هم ډېره ښکلې او ښایسته ښځه وه. سیرت خو یې هم ډېر عالي و، خو ظفر ایرانۍ ښځه نه خوښوله. امیرزاده ظفر په دې خاطر ورغلی و چې د صلاح الدین له لارې به د زریافتې سره وویني او د هغې څخه به پوښتنه کوي تر څو ورته ووایي چې په قسمت یې چیرې او د چا سره واده کول لیکل شوي دي. خو کله چې زریافت ته وکتل، نو ورته د خپلو پوښتنو ځواب په خپله ترلاسه شو. ځواب همدا و چې هر چیرې چې قسمت واده لیکلی وي، خو واده به همدلته په دمشق کې کوي. پاتې شوه دا پوښتنه چې د چا سره به واده کوي، نو د دې ځواب یې لا تر اوسه نه و پیدا کړی. خو فکر یې کاوه چې که چیرې هڅه وکړي او صلاح الدین یې ملګرتوب وکړي، نو واده یې هم په هماغه ځای کې شونی دی. چیرې چې نوموړی غواړي، خو خیالات او فکرونو دومره ورخطا کړی و چې د زریافت سره یې په دې اړه هیڅ خبره هم ونه شوی کړی. ښه دا وه چې د صلاح الدین مور ترې داسې کومه پوښتنه او ګربېږنه ونه کړه، او که نه هغه به په یقیني توګه همالته د خجالت سره مخ شوی و. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 24مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 25مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. امیرزاده ظفر په ډېره ستونزمنه توګه خپل عزت خوندي کړی و، او که نه یوه داسې پوښتنه ترې شوې وای، نو هرومرو به یې داسې کوم ځواب ورکوه چې پوښتونکي به لیونی ګڼلی و. د زریافتې سره یې د خپلې اتفاقي لیدنې وروسته څو ورځې غور او فکر کاوه. د صلاح الدین سره هم نشو مخ کېدی. حال دا چې ظفر دا ډاګیز کول غوښتل چې د محل نه د هغه د راستنېدو وروسته خو کومه پیښه نه وه شوې
د هغه فکر دا و چې که چیرې د هغه په خبرو او یا د هغه په حالاتو سکناتو باندې دریافت او یا بیگم نجم الدین کومه تفسیر کړی وي نو صلاح الدین به یې هرومرو وایي او صلاح الدین به په دې لاړ کې د ظفر څخه پوښتنې ګروېږنې وکړي. خو خبره لکه څنګه چې وا هماغسې په خپل ځای پاتې وه. نه صلاح الدین د ظفر څخه څه وپوښتل او نه ظفر د هغه نه کومه پوښتنه وکړه. امیرزاده ظفر د څه مودې لپاره چوپ پاتې شو، خو ډیر ژر پرې د محبت پیران کې ناستل او صلاح الدین ته یې د څه ویل پرته د هغه سره محل ته د ورتللو اصرار پیل کړ. صلاح الدین د ډیر خبرو اترو وروسته ظفر له ځانه سره راوست، خو په ټوله لارې ورته اصرار کوي چې د دریافت سره به درنې خبرې کوي، ځکه چې دریافت ظفر ته داسې کوم ځواب نه ورکړی چې د هغې نه دا راګیزه شوې وي چې هغې ته د ظفر د زړه حال معلوم دی. دا به د ظفر خوشقسمتي وه چې محل ته د ورننوتلو سره سمې په دریافت سترګې ولګېدې. دریافت ته د امیرزاده صلاح الدین د راتګ غږ سره سم ودرېده. کله چې دا دواړه ورنږدې شول نو دریافت صلاح الدین ته سلام وکړ. صلاح الدین ځواب ورکړ او په نرم اواز ورته وویل: دریافت دا زما دوست امیرزاده ظفر دی. د دې ځواب په ورکولو سره د دریافت په مخ د خوشحالۍ څپې راغلي. امیرزاده ما ته معلومه ده امیرزاده ظفر له تا سره هم او له تا پرته هم څو ځلې دلته راغلی دی. ظفر په پوره درنښت سره وویل: د صلاح الدین په نه موجودیت کې یوازې یو ځل راغلی یم. که چیرې تا ته زما په ویلو کې کومه ستونزه وي نو زه به ووایم چې تاسو یو ځل هم راغلی نه یاست. دریافت په داسې شوخۍ سره وویل چې ظفر پرې خجالت شو. په هر صورت د ده خیال ساتنه دا زموږ میلمه دی. د دې خبرې وروسته صلاح الدین مخ ته ولاړ، خو یو ناڅاپه راوګرځېد او یې پوښتل: دریافت پلارجان په محل کې دی؟ دریافت ځواب ورکړ: نه امیرزاده، د سلطان هرکاره راغلی و او هغه یې له ځانه سره بوتلو. صحیح ده، ته د ظفر میلمه پالنه وکړه، زه د مور حضور ته ورځم او د هغې سره د کتلو وروسته بیرته راستنېږم. دریافت د صلاح الدین څخه وپوښتل: امیرزاده، آیا زه ستا تر راتګ پورې همدلته ولاړه اوسم؟ که چیرې بل کوم کار دې نه وي نو؟ صلاح الدین د نه په لفظ باندې زور وکړ او وی ویل: امیرزاده ظفر ځان ته ویریږي. دریافت وویل: ډېر ښه. امیرزاده سر ښکته کړی او مؤدبه ولاړو. دریافت صلاح الدین ته کتل، هغه په دهلیز کې روان و. په دې وخت کې دریافت د امیرزاده ظفر ته وویل: ته ولې ځان ته ځای کې ویریږې؟ دریافت خبره ډیره طنزناکه وه، خو هغې خپله خبره د امیرزاده د مرتبې په نظر کې نیولو سره سمه کړې وه. امیرزاده د دې تن نه غلط مطلب واخیست او په خندا یې ویل: ستا په موجودیت کې به ما ته هیڅ ویره نه احساسیږي. دریافت ورته په تعجب سره وکتل، بیا یې وویل: زما د موجودیت څخه دی څه مقصد دی؟ امیرزاده ظفر د دریافت په لهجې باندې پوره ونه رسېده. وی ویل: اوس خو ته له ما سره یې؟ امیرزاده، زه هسې تاوې راتاوې خبره نه خوښوم. ته که څه ویل غواړې نو په څرګنده توګه یې ووایه. لکه څنګه چې زه سپین ګویه یم همداسې راته ته هم صافه خبره وکړه. امیرزاده ظفر وویل: زه هر څه په څرګنده توګه وایم. دریافت په غوسه شوه: امیرزاده، ته زما د امیرزاده دوست یې، په دې خاطر زه ستا عزت کوم، خو ته راته ووایه چې څه غواړې؟ دریافت: زه د ظفر ستونی وچ شو. دریافت یې په ویرېدو باندې په خندا شوه. بیا یې وویل: زما په انچې ته کومه داسې ستره خبر کول غواړې چې ستا په ستونو کې نښتې ده. صبر وکړه،
زه به درته لږې اوبه راوړم. امیرزاده تم کړه، ویې ویل نه هغې ته اړتیا نشته. صحیح ده، خو اوس به داسې خبره نه کوي چې ستا د ستوني څخه د راوتلو نه وي. زریافتې ما مه تم کوه، خو که هغه خبره ونه کړم نو ټوله شپه به خوب را نشي. زریافت په غور سره امیرزاده ظفر ته وویل امیرزاده شاید چې ته به اوس هم ماته د وینځې په سترګو ګورې، خو ستا دا اند غلط دی. زه او زما مور بیګم نجم الدین آزاد کړي یو او اوس موږ د خپلې خوښې خاوندان یو. اوس راته ووایه چې ته څه ویل غواړې؟ امیرزاده ظفر د همت نه کار واخیست او ویل ما ته دا خبره پوره معلومه ده، په همدې خاطر خو له تا سره خبرې کول غواړم. زریافتې سر ښکته کړ او ویل زه خو پوه نه شم چې ته څه خبر کول غواړې، خو کیدای شي چې زما فکر غلط وي. راته ووایه چې ته ما ته څه ویل غواړې، خو دا په فکر کې وساته چې زه د چا وینځه نه یم او ما ته د خپل ځان په اړه د پریکړې کول پوره واک حاصل دی. امیرزاده ظفر ساه واخیسته، بیا یې وویل زریافتې ما له تا سره مخکې د دې لپاره کتل غوښتل چې له تا سره د کتلو په واسطه خپل مستقبل معلوم کړم، ځکه چې زه په یوې سختې ستونزې کې راګیر شوی وم. زریافتې ورته په نرمۍ سره وویل امیرزاده زه د ډېر وخت لپاره له تا سره خبرې نشم کولی. ما وړاندوینې پریښې دي، ځکه ما چې پخوا څومره وړاندوینې کړې وې هغه ټولې غلطې ثابتې شوي. په هر صورت ته خپله ستونزه ووایه، زه به د امیرزاده صلاح الدین په خاطر ستا د ستونزې په اړه د څه ویلو هڅه وکړم. امیرزاده ظفر ورته وضاحت ورکړ زریافتې تا زما خبره پوره وانه اورېدله. دا خبره هغه وخت مطرح وه چې ما د لومړي ځل لپاره له تا سره کتل غوښتل. آیا اوس هغه خبره ختمه شوې ده؟ هو، اوس حالات بدل شوي دي. زریافتې د ډاډ ساه واخیسته، بیا یې وویل ښه شول چې هغه کیسه ختمه شوه. اوس ما ته اجازه ده زه تللی شم. اوس خو له تا سره د لیدلو او خبره کولو زیات اړتیا احساسوم. زریافتې ترې په خندا وپوښتل هغه ولې؟ اوس کومه ستونزه باقي پاتې ده؟ اوس کومه ستونزه نشته، یوازې ستا توجه ته اړتیا ده. زه په اصل کې زریافتې ورته په سختۍ سره وویل لږ صبر وکړه امیرزاده، زه ستا په خبرو د پوهېدو توان نه لرم. تا مخکې له ما سره کتل غوښتل په دې خاطر چې ته په کومه ستونزه کې راګیرې وي او د خپل مستقبل په اړه دې څه معلومات ترلاسه کول غوښتل. بیا هغه ستونزه له منځه ولاړه او تا د مستقبل فکر پرېښود. ظفر وویل اوهو همداسې ده. زریافت ترې په خپله پوښتنې پیل کړې امیرزاده ته هر څه لومړی دا راته ووایه چې ستا هغه لومړنۍ ستونزه چې اوس له منځه تللې ده هغه څه وه؟ امیرزاده ظفر ورته وویل هغه ستونزه یوازې زما پورې اړوند وه. زما پلار جان د ایران اوسیدونکی دی. هغه زما د مشر ورور واده هملته د ایرانۍ پیغلې سره وکړ. ظفر غوښتل خپله ساه نوې کړي چې زریافت یې په خبرو کې راټوپ کړ. خیا ستا پلار ایرانی دی او هغه ستا د مشر ورور واده هم هملته په ایران کې د ایرانۍ پیغلې سره کړی. په دې خبره ته کوم اعتراض لرې؟ امیرزاده په پوره جوش سره وویل نه، زه د خپل ورور په واده باندې هیڅ اعتراض نه لرم. هغه چې کېدله هغه وشول، خو زه په خپل واده اعتراض لرم. زریافت ورڅخه وپوښتل تا واده کړی دی؟ امیرزاده ظفر ځواب ورکړ ما کله دا خبره کړې ده. خبره دا ده چې هغه غواړي زه هم په ایران کې واده وکړم،
خو زه په هیڅ صورت راضي نه یم چې هلته واده وکړم. زریافتې ترې په پوره دلچسپۍ سره وپوښتل نو آیا ستا پلار تا ته په زور واده کړی دی؟ زریافتې زه وایم چې ما نه واده په خوشحالۍ سره کړی او نه په زور سره، په همدې خاطر خو تا ته راغلی یم. امیرزاده ظفر داسې وویل لکه دا ویل چې پرې ډېر درانه تمام شوي وي. نو ما ته ولې راغلی؟ زه ستا سره په دې اړه څه کولی شم؟ امیرزاده ظفر د خپل زړه بوج سپک کړ. زریافتې ته پوه نه شوې، دا لومړنۍ خبره وه، اوس هغه خبره نشته. ما غوښتل له تا سره د لیدلو وروسته دا معلومه کړم چې آیا په ایران کې زما واده کول اړین دي او آیا د هغې د تم کولو کوم امید نشته؟ هو کله مې چې له تا سره وکتل نو هغه ټول مې هیر کړل. د چا سره واده، چیرې چې واده، زما ټول خیالات یو دم بدل شول. په داسې حال کې چې زریافت ترې شرمېده دا پوښتنه یې وکړه مګر هغه څنګه؟ څه ډول؟ ته اوس د خپل لید او خپل ځان څخه وپوښته. خو ما اوس پرېکړه کړې ده چې بلې درنو اورېدونکو، زریافته د ناستې نه پورته شوه. خیر زه پر ما ډېر ناوخته شوی دی، که چیرې بیګم پوښتنه وکړ نو په غوسه به شي. خو زریافتې زما د پوښتنې ځواب. زریافتې ځان ناګاره کړ. کومه پوښتنه؟ همدا چې ما پرېکړه کړې چې واده به په خپله خوښه کوم. نو بیا یې وکړه که نه؟ چا دې مخه نیولې ده؟ هیڅ چا مې مخه نه ده نیولې، لیکن د چا سره چې واده کول غواړم د هغې خوښه خو یو ځل معلومه کړم. نو ولې یې نه معلوموي؟ زه دې ولې تم کړې یم؟ د زریافتې او میرزاده سترګې یو د بل سره ولګېدې او یو په بل کې ډوبې شوې. هغه خبره چې امیرزاده په دوو کتنو کې نشوه کولی، نو هغه خبره اوس د دوی د سترګو په نظرونو کې را څرګنده شوه. یوازې دا نه بلکې د هغې ځواب هم ترلاسه کړ. زریافته ناپوهه او جاهله نه وه. هغې په داسې کور او چاپیریال کې سترګې را پرانیستې وې چې هر وخت به پکې د علم او ادب میلې وي. هغې د میرزاده ظفر په سترګو کې خپلوۍ، محبت او احساس وکتل. د هغې زړه د همداسې احساساتو د کتل غوښتونکی و. کله چې زریافتې هغه ته په مینې سره وکتل نو د هغه محبت هم په سترګو کې وکتل. د تګو سترګو تنده نه ماتېدله. هغوی یو بل ته همداسې کتل، ژبې ګونګۍ وې. لرېوالی نور له منځه تللی و او نږدېوالی همداسې هره شیبه نور هم را نږدې کېده. بالاخره د میرزاده ظفر د خولې نه د احساساتو او جذبو نه ډک اواز را پورته شو. زریافتې! امیرزاده ظفر معلومه نه ده چې د زریافتې خوله د کومې جذبې لاندې پرانیستل شوه. خبره بالکل ډاګیزه شوې وه. د ظفر زړه زریافتې ته غږ کړی و او د زریافتې زړه ځواب ورکړی و. په دې کې هم ستا ارزو او هیلې دي. بیا د ظفر سترګو وویلې چې زه ستا انځور په خپل ځان کې ساتل غواړم. زریافتې په ځواب ورکولو کې ځنډ ونه کړ او ورته یې وویل چې زما په سترګو کې هم یو انځور ځلیږي. را ټوپ کړه او ووینه شاید دا انځور هم ستا وي. څرګنده نه ده چې د زریافتې او ظفر سترګې به تر کومه پورې په یو بل کې نښتې وي چې په همدې وخت کې میرزاده صلاح الدین راغی. د هغه په کتلو سره زریافتې ژر خپل ځان سنبال کړ. د څادر پلو په سر راکش کړ او سر یې ټیټ کړ او د هغه ځایه بیرون ووتله. صلاح الدین هم چوپ و.
د امیرزاده ظفر زړه ناستو، خبره یې په زړه کې پاتې نشوه او وی پوښتل صلاح الدینه پتا څه شوي دي چې ولې دومره چپ یې؟ صلاح الدین تر یو څو لمحو پورې ظفر ته کتل او بیا یې ترې وپوښتل مخکې ځل چې ته دلته راغلی وې نو د زریافت سره دې کومه خاصه خبره کړې وه؟ امیرزاده ظفر اندېښمن شو. خاصه خبره؟ مقصد دې څه دی؟ دا چې تاسې خو د زریافت سره کومه داسې خبره نه وه کړې چې د هغې له مخې هغه خفه شوي وي او نورې وینځ او غلامان یې راټول کړي وي. او صلاح الدین شاید دا خبره د ډېر غم او تکلیف له مخې کوله. امیرزاده ظفر په ناخوښه توګه وویل دا ته څه ډول پوښتنې کوي؟ صلاح الدینه آیا زه دومره بې عقله او ناپوه یم چې او راته دومره هم معلومه نه ده چې دا د دمشق د والي محل دی؟ زه هم همداسې فکر کوم، خو لیکن صلاح الدینه ته باید هر وخت پر ما یقین ولري چې ستا دوست هیڅکله هم ستا عزت ته زیان نه ورسوي. ستا مور څه ویلی دي؟ صلاح الدین وویل زه ورکه که پرېږدی ستا لیدل کتل څه ډول وو؟ څه دې ورته وویل او هغې څه ځواب درکړو؟ ظفر ورته په خپله خبره کلک شو. ویې ویل نه صلاح الدینه، لومړی راته دا ووایه چې ستا مور تا ته څه ویلي دي؟ په دې اړه د تشویش کېدو ضرورت نشته. هسې پوښتلي و چې هغه یو ورځ ظفر څنګ ته راغلی و. ظفر غوښتل د صلاح الدین د خولې نه تفصیلي خبره واوري، نو ورته وویل تا څه ځواب ورکړ؟ ما ورته وویل چې زما په لټون پسې راوتلی و او دلته راغلی و. د ظفر اندېښنه زیاتېده. بیا یې وویل مور نور څه وویل؟ مور راته دا وویل چې ظفر ته ووایه چې له دې وروسته تا سره یو ځای راځي. خلک هسې په هسې خبرې کوي. خلک څه وایي؟ دا تورې هم الله تعالی د ترکیب لپاره را لېږلې پرېښي چې خلک یې استعمال کړي. که ښه استعمال کړي نو ګټه به ورکړي او که بد استعمال شي نو تاوان سره به مخ شي. صلاح الدین ورته په غضب شو ته خو ډېر ناپوهه انسان یې. آیا دا خبره د محترم مور څخه د پوښتنې کولو وه؟ که چیرې ما خبره غځولی وی نو هغه به په ما او تا دواړو هرومرو شک کړی و. امیرزاده ظفر وویل د دې نه مقصد دا شو چې تا چوپتیا خپله کړې وروره. چوپتیا مې اختیار کړه. کوم ګواښ او ثبوت خو به نه غواړئ؟ ظفر ورته په ډېره بې پرواهۍ سره وویل ښه دې کړي چې چوپتیا دې اختیار کړې ده. تر ډېره وخته پورې چوپه چوپتیا خپره وه. بیا صلاح الدین ترې وپوښتل تا خو زما ماغزه په ډېرې پوښتنو وخوړل، اوس خو په خپله ووایه چې تا څه وکړل؟ ظفر ورته په اندېښمنو سترګو وکتل. ما څه کړي؟ زما مقصد دا ده چې د زریافت سره دې څه خبرې وکړي او څه وعدې دې ورسره کړي دي. د صلاح الدین په سترګو کې شرارت معلومېده. ما خو د زریافت سره کومه خاصه خبره نه ده کړې، خو ما ورته هر څه په ډاګه وویل. کله چې تا وویل نو زریافت څه ځواب درکړ؟ میرزاده ظفر د خوشحالۍ نه وغوړېد. بیا یې ویل صلاح الدینه د پوښتنې ځواب نوبت هم راونه رسید. صلاح الدین اندېښمن شو او ویې پوښتل ته خو وایې چې ما ورته هر څه وویل او بیا وایې چې د پوښتنې او ځواب نوبت هم راونه رسید، بیا دې څنګه ورته هر څه ووایه؟ امیرزاده ظفر خوشحاله و او سترګې د خوشحالۍ نه ځلېدلې. ویې ویل د زړه د خبرې د رابر سره کولو لپاره خو هرومرو سوال او ځواب ته اړتیا نه وي، د ژبې د خوځولو لپاره هم اړتیا نه پیدا کیږي. او ما ورته د خپل زړه ټوله خبره بیان کړه. صلاح الدین ورته په طنزیه توګه وویل صحیح ده، سوال او ځواب هم نه ده شوی، تا ژبه هم نه ده خوځولې، نو بیا خو به په اشارو او کنایو کې خبرې شوې وي.
زه په دې نه پوهیږم. داسې یې وګڼه چې هغې زه وکتلم او زما او د هغې ترمنځ په سترګو کې سوال او ځواب ورکړل شو. هغه څه چې زما په زړه کې وو هغه مې د سترګو له لارې هغې ته ورسول، او هغه څه چې د هغې د زړه په ورقو کې لیکل شو هغه د سترګو په پردو باندې را څرګند کړل شول. بس همدا ډول خبرو دوام وکړ چې ته راغلې. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 25مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. ظفر به بیا د زریافتې سره وویني او که نه، او دا زریافته به خپله ناوې جوړه کړي او که نه. دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې 26مه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل او زما ګران همکار چې د تخنیک په چارو کې را سره ملتیا کوي عبدالله بصیر له تاسې څخه اجازه غواړو. تاسې چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ دواړه هم در سره په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.